امنیتي ځواکونو کابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د افغان حکومت ویاند وایي چې د ریګونو امنیتي ځواکونو دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو په کابل او نږدې ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه پراخ تصفیوي عملیات د ملي دفاع وزارت د مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم په مشرۍ پیل شوي دي. د مجاهد په وینا د عملیاتو موخه په یادو سیمو کې د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مخکې له وړاندې کشف او څارل شوي. د حکومت ویاند زیاته کړې چې د دغه عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. ټول احتیاطي تدابیر به په نظر کې نیول شوي او له خلکو سره به ښه چلند کیږي. هغه د یادو ولایتونو او سیمو له خلکو څخه غوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي، له عملیاتو څخه د هیڅ ډول ویرې احساس ونه کړي، ځکه دغه عملیات د همدې خلکو او کابل ښاریانو، تجارانو او نورو هیوادوالو د لا ښه امنیت، ډاډ او اطمینان لپاره په لاره اچول شوي دي. همدارنګه مجاهد ډاډ ورکړی چې که څوک مجرم نه وي او یا له مجرمینو سره تړاو ونه لري، هغوی ته به هیڅ ستونزه نه وي. هغه له خلکو غوښتي دي چې ټول د خپلو کورونو او ځایونو کې په آرام پاتې شي او له خپلو امنیتي ځواکونو سره دې مرسته وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.